تازه د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. سلام، وخت بخیر، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر جاني مرسر د سې شنبې په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړه چې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جاني مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بریتانوي ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولی. مرسر په خپل افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د بریتانوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولی چې بریتانوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له بریتانوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یو غیر راجستر شوي وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځان سره وړي ترڅو د هغه غیر وسلوال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي د دې موضوع ژوروالی باید په افغانستان کې هم روښانه شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.